د آبادۍ غټ خبر د کجکي له بنده کندهار ته 110 کیلو ولټه برېښنا ورکول شوه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوی مزی له کندهار سره ونښلول شو. چارواکي وایي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو پر مالي لګښت د دغه نویو مزیو د پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نور عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونه تولیدي فابریکو کې خپل فعالیت بند شوی دی. په دې اړه په جوړو شوي مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې د رئیس سید سرور اماني کندهار ته دغه پیاوړې برېښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره یوه لوړه ډالۍ وبلله او زیاته یې کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنۍ شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي.